بنیاد زندگی افتخار دارد که در اثر تحقیق و بررسی هیئت گزینش کمیته علمی و تحقیقاتی خویش این بار در 4مین جشنواره ملی بنیاد زندگی سیام الدین پسرلی را به صفت سخنران انگیزشی سال برگزیدند. دستاوردها: تالیف بیشتر از 200 مقاله علمی و اقتصادی و 6 کتاب پرفروش، اشتراک و سخنرانی به نمایندگی جوانان افغانستان در بیشتر از 15 کشور، اولین سخنران انگیزشی و مربی کاروبار در افغانستان، برگزاری 10 کنفرانس، نمایشگاه، برنامه‌های آموزشی و ایجاد شغل و بیشتر از 20,000 جوان افغان در سکتور خصوصی. سخنران انگیزشی سال یا دکال انگیزه لرونکی ویناوال د ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. تکړه ځوان دی، نو ډیری تاسو سره اشنایي لرئ چې ده هم تر ډیره ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې. نو ورڅخه هیله کوو چې تشریف راوړي او همداراز د جناب حکیمیار څخه هیله کوو چې دی هم راشي او پسرلي صاحب ته ځواب ورکړي. ډیره مننه د ټولو مشرانو په اجازه. خوشحال خان خټک وایي تر څو چې د وس وي په لوی دریاب کې ګرځه، په ویلو کې د زوال ګورم نهنګه. موږ لا ډېر څه لرو کار ته انشاءالله، او لا هدف ته نه وي رسېدلی، منزل ته نه وي رسېدلی. کار کوو، زحمت باسو. دوم قدم کې زه خپل یو خاطره شریکوم. زه یو وخت د سوداګرۍ خونې ویاند وم، نو په هغه وخت کې خو ډېر ښه خاطرې لرو. یو ښه خاطره چې د یو انسان نه لرم او همیشه ورته دعا کوم، د صحت دپاره دعا کوم، هغه د ازرق شاه حافظي صاحب څخه دی. حافظي صاحب به راته همداشه همدا ویل چې ځوانه، هر څه ته د ضروراتو، معلومات ته د ضروراتو، رسنۍ سره د مرکې کوو، مجلې ته د معلومات ضرورتو، په ما غږ وکړه او دا یو چاچاک ورته وکړه، په ویاړ یو چاچاک ورته. په اول وختونو کې چې راغلم دوستانو راته ویل چې حافظي صاحب ممکن ډېر قیودات در باندې راوړي او ډېر به در سره همکاري نه کوي، و د توقع خلاف زه ورنه ډېر زیات مننه کوم. زما استاد پاتې سوی د خصوصي سکتور غږ دی او زه د هغوی شاګرد یم. د خصوصي سکتور غږ به اوچت ساتو، کار کوو ورته تر څو د افغانستان خصوصي سکتور وغوړېږي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره سي. ډېره مننه. ډیره مننه پسرلی صاحب. سلامونه جوړ بخیر ښاغلی پسرلی، ښه راغلاست یم تاسو ته ډېر شنوالي ته او تاسو ډېر مبارکي وایم چې د هڅونکي ویناوال ایوارډ مو ترلاسه کړ. نو زه به له تاسو دا وپوښتم چې له کومې لارې راغلي یاستئ؟ زه تاسو ته سلامونه وړاندې کوم دوستانو ته. ډېر خوشحاله یم چې تاسو سره یم نن. زه دې برنامې ته نه پوهېږم څنګه دعوت شوم، د کوم خوا نه زنګ راته راغی او څنګه راته وویل چې تاسو راسئ او تاسو د هڅونکي ویناوال په توګه تاسو ایوارډ لرئ. ما دپاره هم ډېر جالب و، ځکه خبر نه وم د پخوا نه. یو ځل زنګ راغی او بیخي پلان کې مې نه و چې به دلته راسم، بل ځای کې مصروف هم وم. نو بیا ما ویل چې په کومو شرایطو باندې څنګه تاسو دا تصمیم نیولی وی. موږ تصمیم چې نیولی زموږ یو هیئت جوري دی، هغوی تصمیم نیولی، ستاسو فعالیتونه یې کتلي، ستاسو تنظورونه او ستاسو ویډیوګانې کتلي دي، موټیویشنل ویډیوګانې، نو په هغه اساس دوی تصمیم نیولی دي. زه دوی نه ډېر زیات مننه کوم چې حداقل دوی ما تعقیبوي او د یو ځوان په توګه چې زه دلته ژوند کوم ما تشویقوي. خو زه تاسو ته دا وایم چې زه لا تر اوسه پورې خپل هدف ته بیخي 100% هم نږدې شوی نه یم. دا ډېر یو غټ مزل دی او ډېر کار ته ضرورت لري. افغانستان باید په ټوله معنه وخوځېږي، یو ستر بدلون ته کار په کار دی او هغه ستر بدلون ته موږ لاسونه بډ وهلي چې افغانستان وژغورو له خیره. نو ډېر کار ته ضرورت دی. دا چې دوی دې وړ وبولم، تقدیر یې کړم، زه دوی نه ډېره مننه کوم. ښاغلی پسرلی، نو ستاسو لید د داسې جشنوارو په جوړولو کې څه دی؟
زه په دې اند یم چې دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د تشویق سبب کیږي. یو دا چې د ځوانانو هغه مستقیم تشویق دی چې هغه مستقیم شخص تشویق کیږي، ول غیر مستقیم نور ځوانان چې ګوري په ټولنه کې چې دی هر یو باید ارمان کوي چې یواز ماته به میوات رسیږي. که زه کار کوم یو څوک شته چې ما تقدیروي، زه باید هڅه وکړم، زه باید کار وکړم، زه باید پرمختګ وکړم تر څو د یو خوانه زه تقدیر سم او د زما د کارونو اهمیت خلکو ته معلوم سي او د زما فعالیتونو رنګ راوړي. نو دغه احساس خلکو ته ورکوي چې ګورئ که تاسو کار کوئ دلته خلک شته چې تاسو څاري، داسې وګوري او ستاسو کارونه هېڅکله بې ثمره نه وي او بې ارزښته نه پاتې کېږي. دا ټولنه د معنویاتو ټولنه ده او خلک معنویات ته ډېر زیات ارزښت ورکوي. مننه کوم ښاغلی پسرلی، انشاءالله چې خپلو اهدافو ته ورسېږئ، ستاسو په شان هڅونکي ځوانان دې لا ډېر شي په افغانستان کې. مننه کوم له تاسو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.